منیر څه وایي؟ د روژې مسلمانان دي، د جمعې مسلمانان په توبو باندې توبه وي، بېنظیر مسلمانان دي، د جومات د دروازې نه د حجرې مسلمانان یو، امانت ته خیانت کوو، بېوادي مسلمانان یو. اذانونه مو یو، سرونه مو یو نه دي، که به یو څه کې ودرېږو خو نیتونه مو یو نه دي. په والله لیونی کېږم، په رښتیا لیونی کېږم، جوړې بیا مې مازغه دنګ جوړ بیا لیونی کېږم. په والله لیونی کېږم، په رښتیا لیونی کېږم، جوړې بیا مې مازغه دنګ جوړې بیا لیونی کېږم. په یوه دې پوه نه کړو، کیسه دې پوه نه کړو، ملاګانه لیونی شي، په ډپه دې پوه نه کړو، زه د چا نه نفرت کوم، د دنیا نه نفرت کوم، انسان مې دغه دي، د انسان نه نفرت کوم، دا مې ټول دي سرګلونه، د ملا نه نفرت کوم، بس ناقصه راله یو کوي، عقیده راله یو کوي، په قرآن نه کېږي، کلمه راله یو کوي. واه دا غوړ دا ته بار لولې، دا ته یاد شوي څنګه دي؟ ته پې پوهېږي دا ته څه وایي؟ پوهېږم پې. ښه، او خپله هم شعرونه لیکې که نه؟ بس د نورو شاعرانو شعرونه ته یاد دي؟ یو مې لیکلی. یو دې لیکلی دی؟ ویې وایه راته، ویې وایه راته. ارمان ستا په زړه کې ارمانونه بدلو دي، اته کاله دې شي یو ارمان دې پوره نه شو. اته کاله دې تېر نه، یو ځل بیا ووایه، زه پې پوه نه شم، وبخه. اته کاله دې وشي یو ارمان دې پوره نه شو. اته کاله دې وشي یو ارمان دې پوره نه شو. ارمانه ستا په زړه کې ارمانونه په دلولې وي، اته کاله دې وشي یو ارمان دې پوره نه شو. اوه ډېر ښه. دا ارمان دې پوره شو که نه تاسو سره؟ دا ارمان دې پوره شو چې موږ سره په پروګرام کې راغلي، ډیوې باندې راغلي. بلکې ستاسو سره، ما سره. صحیح. ما سوچ د خپل اوریدونکو ته وایم، سوچ یې بې وړاندې چې کله ما هر څه سیټ کول نو زما ارمان سره لګیا وم. ارمان سراج وړوکی ماشوم دی، 10 کالو دی، خو د پلار سراج الدین سراج صاحب یو لوی لیکوال دی، کتابونه یې لیکلي دي، هغې باندې هم خبرې اترې کوو. خو ما چې کله سیټینګ کولو نو ما د ارمان نه تپوس وکړه، مې ته ډیوه اورې؟ نو ما ته یې ویې چې اورم. نو مې ډیوه کې څوک اورې؟ نو ما سیاسي جواب راکړو، ما ته وایي تا اورم. او اوس وایي چې ارمان مې پوره شو. دا یو ارمان وي. ارمانه دا خپل شعر راته یو ځل ته بیا ووایه. ارمانه ستا په زړه کې ارمانونه بدلو دي، ارمانه ستا په زړه کې ارمانونه بدلو دي، اته کاله دې شي یو ارمان دې پوره نه شو. اته کاله دې وشي یو ارمان دې پوره نه شو. ډېر ښه. او سکول کې څنګه؟ سکول کې تکړه یې؟ سبق کې تکړه یې؟ سبق کې تکړه یې؟ تکړه یم. تا خو ماته کټه ګوته داسې کړه. صحیح تکړه یې. او ته څلورم جومات کې که نه، کوم مضمون دې په خپله خوښېږي؟ کوم مضمون کې تکړه یې؟ انګلیش کې. انګلیش کې راته ووایه که نه، انګلیش کې رایمز درځي، څه پویمز درځي؟ نه. ټوینکل ټوینکل لیټر ستا درځي؟ هغه خو ووایه که نه، مړه په خوږ اواز کې راته ووایه، ته چې کوم دا دومره غټ غټ شعر. زه ووایه. زه پسه پوهېږم ماله څه راځي، زه پسه پوهېږم راځي، ستا په شان باندې خو ماله نه راځي، تا نه چې درځم تا نه چې راځم باندې نه راځي. په هوایي ډېر شوقونه یاره ستا د ټوپک ته خولې نه وتې ګولۍ په یو مزدور باندې راپرېوتله، پېغلې د پټۍ یوړه، د یو ماشوم د سر شمله یې ویوړه، د یو مور د سترګو تورې مړکو، د عزیز زړه د تورې مړکو، یې په ښادۍ د خدای اور پورې کا، یا په ښادۍ د خدای اور پورې کوه، دې مستۍ د خدای اور پورې دی، دا ځواني د خدای په سین له وکړه، دې ځوانۍ د خدای اور پورې که ستا خوشحالي پرې بېشکه وکړه، خو لږه ډېره ټوپکه وکړه. خوشحالي ټوپکه وکړه، خو لږه ډېره ټوپکه وکړه، دا خوشحالي په اتڼ وکړه، دا خوشحالي په ټریبیونونو وکړه، دا خوشحالي په سندرو وکړه، دا خوشحالي په ساحل وکړه. دغه سپور خلک وخندې، دا سرتور خلک وخندوه، دې ټوپک قلمونه جوړ کړه، دې بارود نسایي جوړه کړه، دا کمربند خو د بستې په شان دی، دې کلګس نه کاته جوړه کړه، د چاپکچه کورونه ولې ورانې، د انسانانو زړونه ولې ورانې، دا تنکي خالونه ولې چېږي، دا تنکي خالونه ولې ورانې، دې پښتون دې شمله جوړه کړه، چې د جومات جوړ کړه، وتره جوړه کړه، د پردوسۍ پر اساس مه جوړوه، خپل مذهب چې نه مه جوړه کړه. دې ټوپک چې یاري مه کوه، د تېروږي کې زندګي مه کوه، په پردي سره دامونه مه راکوه، دا جواري مه کوه، خدای ویرونه په چاسا سر کوي، نسبتونه په چاسا سر کوي، منیر ستا ځان نه مالکانه کړي، څاره شعرونه په چاسا سر کوي. تاسو څه ووایې؟ تا ته پته شته؟ یو کس پکې لیکلي د انګریزۍ راته څه ونه وې، نو دا به اوس څنګه چل کړو؟ ته به ورته په انګریزۍ کې ABC خو ورته ووایه مړه که نه، ABC ورته ووایه.
خپل پروګرام به موږ له دوه انګریزي نه راځي په انګریزي کې پروګرام وکړو خدای نه کې موږ له ولګه غونډه انګریزي راځي ها هغه جینې چې ما سره یې غره ولا نایله یاده ته نایله پیژنې ته ماته نه 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 اوس صبر وکړه نایله تا وخت تا ګوري ما کنه دا راکا او ته ماته دا وایا چې ته نایله کوم پروګرام تا کتل ما سره هغه انګریزي ورځي ته څه ها واو تاسو نو راغور یو باندې پتا کړی تمانه ور بار کتا کړی زه خو دا غین انګریزي د کومه زما استاد راکنه اوس ورته چا شیرونه وره او خدای سي چې یو داسې شیرونه راته ورو چې کوم دغه شاند پیغام وي څنګه چې تاسو ویلې جی بالکل وایا والد صاحب سراج الدین سراج صاحب شیرونه راته وایا بالکل کلوی ډاکټر شیا مفتی شنو سو کا انجینیر یا ساينسدان جوړ شي علم زور به جهله او منم د هر سمخ انسان واه ډیر ښه د هر سمخ کې انسان جوړ شي په اسلام باندې خبر اثر تیر چې د ما خبره راشي په شادیګو پاجینه تبلیغونو ډیر مې کور خپل برخه وان خبر په حجونو تبلیغونو ډیر مې یو خو خور چې خپل برخه غواړي خپکیږي بعد نازونو اداګانو دې استاد نړۍ نه خندا وشم بل نزکه نو شوتل نیم چې بیا وشم بیا وای یو ځل بیا وای ویزه شوتل نیم چې بیا وشم یو ځل بیا بعد نازونو اداګانو دې استاد نړۍ نه خندا وشم بل نزکه مزيخ نه چې بس شوتل نیم زه شوتل نیم چې بیا وشم لوبې کې کنه لوبې نه کې رواني مانی پکې کې جنگ جګړه کې ملګرو سره نه باکه مطلب دا خامخای کې اخیره جګړه چا سره کړو اخیره جګړه چا سره کړو جګړه کې دا پرهان سره کړو مشرور سره جګړه کړو پس دې سره جګړه کړو څه چل شي جګړه سره وکړه دیوانم والی په جړا نشي خروانه دې کړو صحیح ده سم ده یو کس ته تاسو کوي ویتاله د ضمیر خان ضمیر شعرونه درځي یو کته راځي وی وایا زړه زخم په ایمان خبرې وکړي زړه زخم په ایمان خبرې وکړي نن زما سره جانان خبرې وکړي دروغ نه خبر شنو راتی شو نن پنی مشته ډېر ښه د پنی مشپه د اخیری بیا راته وایا د پنی مشپه څه بیا وویل سره بیا وویل د زړه زخم په ایمان خبرې وکړي نن زما سره جانان خبرې وکړي دروغ نه خبر شنو راتی شو نن پنی مشپه باران خبرې وکړي هغه شعر راته وایم تو جانان رازی زه به سر ټولایم مونږ چې توان رازی زه به سر ټولایم انقلابي شعرونه راته ووایه د خپل پلار راته ووایم ووایه د خپل پلار راته ووایه ژوند مې دنیا مې ارمان زما تانی قرار مې درمان زما ربا سر خورو تب سر کوزې شي ربا سر خورو تب سر کوزې شي ما خپله جانان یم جهان زما تانی قرار مې درمان زما داسې یو تعویض بارانه څوک وکړي داسې یو تعویض بارانه څوک وکړي زه چې تا جانان شمه جانان زما تا مې قرار مې درمان زما زه چې دواړه خپلو کې تقسیم وکړو چې دواړه خپلو کې تقسیم وکړو تا دې ټوله ګټه شي تاوان زما تا مې قرار مې درمان زما تا او داسې
ولي يمد دخشان زما تامي قراري درمان زما. واه ډیر ښه او زه فرحان ته یم چې دله لږ اوبه راوړه چې دې لږ اوبه وڅکي کنه مری وچه شوه او ټوخی پې ولګېده یاره نو بس ټول درته ماشاءالله. څنګه ووایه په ترنم کې راته منیر بنیر صاحب ووایه نو بیا خبرې کوو. اوس که اوبه وڅکه او که نه اوبه خو ضروري دي. نه لوی سړی شي لوی سړی ما سره خپلې اوبه شتې دا دي پرتې دي دا دي. زه زر وخت اوبو بوتل ګرځوم. بالکل بسم الله. वाह غریبه پر شعرونه ته یاد دي کنه ورایرا مونږ ونیو همستی کا وقار سے دا وای همستی کا وقار سے زندگی کا وقار سے سو گھٹنا کا آرام دي سو لوگی کا وقار سے سو گھٹنا کا آرام دي سو لوگی کا وقار سے معزز محترم ملنگی کا وقار سے لکه کوړل ثواب دی غریبی کا وقار سے لکه کوړل ثواب دی غریبی کا وقار سے او تقوا سپاروي کی شاعری کا وقار سے شاعری کا وقار سے منیر شیرونه او راسمی کا وقار سے